تازه او مهم خبر د عمران خان څرګندونو ته د صالح تون غبرګون راغی. صالح وایي نالوستي افغانستان ارمان به مو پوره نشوي. عمران خان دا څرګندونې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په موجودیت کې کړي دي. عمران خان ته صالح تون غبرګون ښودلی. نوموړی وایي چې نالوستی افغانستان د دې ارمان به مو پوره نشي. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. چینل در سبسکرایب کړئ. د عمران خان پر څرګندونو د صالح تون غبرګون نالوستی افغانستان ارمان به مو پوره نشي. د افغانستان د بیوکشۍ ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر پرونیو څرګندونو تون غبرګون ښودلی. عمران خان پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د فوقالعاده غونډې پر مهال په ډیر مهارت د طالبانو لخوا د افغان نجونو د زده کړو فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو د رامنځته کولو خنډونو دفاع کړې ده. خان وایي چې نړیواله ټولنه د نجونو د زده کړو په اړه خپلو غوښتنو کې حساس وي. افغانستان د فرهنګي ارزښتونو درناوی وکړي. هغه ته په غبرګون کې د پاکستان یو سرسخته دښمن امرالله صالح وایي چې پاکستان ته بې تعلیمه له ځانه بېخبره او بې نظامه افغانستان ځکه ضرور دی چې اسلام آباد ته محتاج وي. ښاغلی صالح ته داسې افغانستان موجودیت د پاکستان له ستراتیژیکو موخو څخه یاد کړی دی. صالح په ورته وخت کې ټینګار کړی چې د پاکستان د دې موخې د ناکامولو لپاره ضرور د څو خلک د طالب لاسپوڅي رژیم په وړاندې په کلکه ودرېږي او د افغانستان ازاد او ودان وساتي. د افغانستان پخواني ولسمشر کرزي د عمران خان څرګندونو ته د افغانستان ترمنځ د تفرق اچونې هڅه او د